السلام علیکم ګران محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید راز انوسر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د هر ډول موبایل لاک خلاص کړو. ملګرو زما د دغه ویډیو څخه مطلب دا ده چې که تاسو چېرته د یو چا موبایل خلاص کړئ د مثال په ډول د هغه په خپل موبایل کې بېلابېل اپلیکیشن ساتي او دغه اپلیکیشن په ذریعه سره خپل موبایل کې ویډیوګانې انځورونه او نور ټول شیان پټوي. د مثال په ډول لوک ویډیو اپشن ده اپلیکیشن دی دغه او دته ورته نور ډیر زیات اپلیکیشن دي او بل کلکولیټر په نوم اپلیکیشن دی چې زیاتره کسان دغه کې هم ډیر شیان پټوي خپل ویډیوګانې انځورونه هر څه او بل له دې پرته یا کوم بله طریقه استعمالوي د مثال په ډول خپل موبایل هر ډول اپلیکیشن ته ټول اپلیکیشن ته لاک ورلګوي. د مثال په ډول ګیلري چې تاسو راخلاصوئ هغې ته یې لاک ورلګولی تاسو وینئ او یا هم دې ته ورته فیسبوک راخلاصوئ هغې ته یې لاک ورلګولی وي تاسو ته ښکاري بل ویډیو پلیر راخلاصوئ هر یو ویډیو پلیر چې هغه لاک ورلګولی او یا هم مای فایلز او دې ته ورته هر یو اپلیکیشن ته د خپل لاک ورلګولی وي تاسو نشئ کولی چې دا راخلاص کړئ. نو دغه هر یو موږ څنګه خلاصولی شو ملګرو تاسو ته دغه طریقه په بشپړ ډول درښایم خو چېرته ځئ ویډیو تر پایه وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو د دې لپاره ملګرو مثال په ډول زه تاسو ته درښایم چې که چېرته د خپل موبایل کې اپلیکیشنونو ته لاک ورلګولی وي دا موږ څنګه خلاصولی شو. راځم دغه طریقې ته ملګرو اول به د هغه په موبایل کې تاسو دغه اپلیکیشن پیدا کړئ چې دغه اپلیکیشن په ذریعه سره د خپل اپلیکیشن ته لاک ورلګولی وي. د مثال په ډول دلته کلین ماسټر ښکاري دغه اپلیکیشن په ذریعه سره ما د خپل موبایل اپلیکیشنونو ته لاک ورلګولی زه اوس څنګه دا خلاصولی شم. نو د دې لپاره ملګرو تاسو راشئ دغه موبایل سیټینګ ته ګورئ راځم سیټینګ ته کله چې تاسو سیټینګ ته راغلی نو دلته به تاسو لاندې راشئ یو اپشن دلته راځي ایپس یا په ځینو موبایلونو کې اپلیکیشن منیجر لیکلی وي ایپس به تاسو راشئ په دغه به کلیک وکړئ او دلته سرچ کې به ورته ولیکئ کلین ماسټر همغه اپلیکیشن نوم به تاسو ورته ولیکئ دلته تاسو ته راغی کله چې ملګرو تاسو دغه راغی اوس دلته تاسو ته یو اپشن راځي فورس سټاپ په فورس سټاپ اپشن به تاسو کلیک وکړئ مطلب دا ملګرو دغه اپلیکیشن به ځای پر ځای سټاپ شي په دغه ځای به کار پرېږدي. کله چې تاسو فورس سټاپ باندې کلیک وکړئ دغه اپلیکیشن فورس سټاپ شو. اوس چې کله تاسو راشئ خپل موبایل سکرین ته او تاسو غواړئ دغه اپلیکیشن هر یو راخلاص کړئ اوس تاسو په ډېره اسانۍ سره هغه لاک ترې ختم شو تاسو په ډېرې اسانۍ سره راخلاصولی شئ. نو ملګرو تاسو د ښه پام زه اوس راځم د دغه موبایل ګیلري راخلاصوم او تاسو ته درښایم چې دا لاک لرې شوی دی او که نه. ګورئ زه ګیلري راخلاصوم نو تاسو ته ښکاري چې ملګرو د موبایل ګیلري خلاصه شوه هر ډول تاسو ته ښکاري انځورونه هر څه پکې دي او دلته ورته زه اوس راځم مثلا فیسبوک راخلاصوم هغه ته هم د لاک ورلګولی و د مثال په ډول زه فیسبوک راخلاصوم تاسو وینئ چې فیسبوک هم راخلاص و بل ویډیو پلیر تاسو ته اوس مثلا زه ویډیو پلیر راخلاصوم او دې ته ورته چې هر یو اپلیکیشن تاسو غواړئ راخلاص کړئ اوس تاسو وینئ په خپله وینئ چې هغې څخه لاک اوس لرې شوی دی او پوسټ سټاپ باندې چې موږ کلیک کړو هغه لاک ترې لرې شو. راځم دې ته ملګرو چې اوس مثلا لوک ویډیو اپلیکیشن ډېر خلک کاروي په دغه کې ویډیوګانې پټوي. کله چې تاسو ملګرو دغه راخلاصوئ مثال په ډول زه اوس دا غواړم دغه راخلاص کړم ګورئ دلته یو کوډ غواړي زه مثلا ما دا کوډ ورته اوس وخت سلیکټ کړی تاسو ته ښکاري دغه کوډ تاسو وینئ چې اټومیټیک دغه اپلیکیشن راخلاص شو. په دغه کې تاسو دغه ویډیوګانې هایډ کړي وي بېلابېلې ویډیوګانې دا موږ څنګه خلاصولی شو. د دې لپاره ملګرو کله چې تاسو راشئ خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ زه راځم سیټینګ ته سیټینګ سره همغه اپلیکیشن منیجر ته به راشئ ایپس ته کله چې ایپس ته راغله دلته به تاسو همغه اپلیکیشن سرچ کړئ کله مو چې سرچ کړئ ملګرو مثلا هغه لوک ویډیو په نوم اپلیکیشن و تاسو دلته به راشئ دلته تاسو وینئ هغه راغی کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن راغی دلته تاسو یو لاندې اپشن راځي سټوریج په سټوریج اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته راځي ملګرو کلیر ډیټا په کلیر ډیټا باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو کلیر ډیټا اپشن باندې کلیک وکړئ او اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ اوس ملګرو دغه اپلیکیشن څخه لاک په خپله ختم شو. زه اوس راځم دغه اپلیکیشن راخلاصوم تاسو په مخ کې ګورئ زه اوس راخلاصوم دا د ملګرو ما دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ اوس تاسو ته وایي سیټ اپ پاسورډ یعنی اوس نوی پاسورډ سلیکټ کړئ دلته چې تاسو اوس نوی پاسورډ ورته سلیکټ کړئ چې هر ډول پاسورډ تاسو غواړئ هغه نوی پاسورډ اوس ورته سلیکټ کړئ مثلا زه اوس غواړم یو بل پاسورډ ورته سلیکټ کړم نو تاسو به حتما ضرور نوی پاسورډ ورته
سلیکټ کوئ. نوی پاسورډ به انتخاب کړئ. کله مو چې نوی پاسورډ انتخاب کړ او دا به اوس تاسو ته راخلاص شي. زه تاسو ته درښایم تاسو یې ملګرو چې دغه اوس موږ ته راخلاص شو. نو دلته ملګرو تاسو ووایئ چې په دغه کې چې کوم ویډیوګان ته هایډ کړي هغه شاید ترې لرې شي. هغه ویډیوګان په خپله آن هایډ شي. ته چې څومره ویډیوګان په دې کې هایډ کړي مثلا دلته هایډ ویډیو اپشن راځي هغه به په خپل آن هایډ شي او دغه موبایل ګیلري ته به په خپله زیاتې شي راشي. هغه تاسو هر څه بیا ترې لیدلی شي که ویډیوګانې منظورونه او نه یوازې دا اپلیکیشن دې ته ورته نور هر یو اپلیکیشن چې وي هغه تاسو خلاصولی شئ. او پاتې شو ملګرو دغه کلکولیټر اپلیکیشن. کله چې ملګرو تاسو دا راخلاصوئ همدغه هم یو اپلیکیشن دی. په دې کې شیان پټي کې مثلا مو دې ته لاک ورلګولی دی او د دې لاک په دې ډول سره دی. ګورئ 210001. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه اپلیکیشن کې هم ډېر خلک ویډیوګانې انځورونه هر شی ساتي. تاسو ته دلته ښکاري چې کله تاسو په دې لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو په دې کې دلته خلک پکې ویډیوګانې انځورونه عکسونه ریکارډز فایلونه هر څه پکې پټوي. دغه اپلیکیشن موږ څنګه د لاک ماتولی شو دا راخلاصولی شو. دا او دې ته ورته نور ډېر زیات اپلیکیشن دي. ګورئ ملګرو که اوس زه چېرته راشم د خپل موبایل سیټینګ د دغه اپلیکیشن چې په موږ نورو طریقو خلاصول په همغه طریقه د اپلیکیشن نه خلاصېږي. زه ایپس ته راځم. ایپ ته چې کله راغلم او دلته دغه اپلیکیشن سرچ کوم کالکولیټر. اوس که تاسو ملګرو دغه کالکولیټر اپلیکیشن په دغه سیټینګ اپشن کې یا پور سټاپ باندې کلیک وکړئ دغه دا لاک نه ماتېږي. او یا هم که تاسو سټورج ته راشئ غواړئ کلیر ډیټا یې کوئ نو دا کلیر ډیټا نه کېږي ځکه چې اول تاسو نه پاسورډ غواړي. ګورئ ملګرو مینیج یور پاسورډ. دلته تاسو اوس غواړئ چې تاسو هغه پاسورډ ته داخل کړئ او دا وروسته کلیر ډیټا کولی شئ. همغسې یې نشئ کولی. نو هغه پاسورډ خو موږ زده نه دی. موږ اوس څنګه کولی شو دغه راخلاص کړو. نو د دې لپاره ملګرو یو ځانګړی پاسورډ دی. دا کالکولیټر او دې ته ورته نور اپلیکیشن چې یو هیکینګ کوډ دی هغه زه اوس تاسو درښایم. هغه تاسو ډېر په یاد وي. په هغې سره تاسو دغه کالکولیټر راخلاصولی شئ. زه تاسو په مخ کې ملګرو غواړم دغه ما چې خپل لاک ورلګولی دی هغه په دې ډول سره دی. ګورئ 210001 په دې سره اتوماتیک ماته راخلاصېږي. خو یو د هیکینګ بل کوډ دی هغه د تاسو ډېر ضرور زیات په یاد وي. هغې سره تاسو دغه اپلیکیشن 100% ذمهوارۍ سره خلاصولی شئ. زه اوس دغه راخلاصوم. هغه کوډ تاسو درښایم. کوډ په دې ډول سره دی ملګرو. ګورئ 1-6-2. دا کوډ به یو ځل پکې ډیل کړئ. دوباره به بیا هم ولیکئ چې 1-6 او ګوره چې زه دوه باندې کلیک وکړم دوه ډایل کړم اتوماتیک به دغه کوډ مات شي او موږ ته به راخلاص شي. ګورئ ملګرو تاسو ته ښکاري چې په دغه کوډ سره هم دغه اپلیکیشن راخلاص شو. دغه کوډ د کالکولیټر لپاره یو ځانګړی کوډ دی او پرته له دې نه د کالکولیټر او دې ته ورته نور ډېر اپلیکیشنونه کوډ هم په دغه کوډ باندې ماتېږي. 1-6-2 دغه کوډ د تاسو ډېر ضرور په یاد دی. ډېر مهم اړین کوډ دی. یا یوازې صرف 1-6-2 کوډ او یا دلته دغه کوډ ورته دوباره بیا داخل کړئ. د ډېرو اپلیکیشنونو لاک په دغه طریقې سره تاسو ماتولی شئ او دغه کس ټول شیان لیدلی شئ. نو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښه شوي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوي وي ضرور لایک کړئ او دغه ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.